وایي چې نشه د استبداد لري په سر کې ما ته یو دی که مغول دی که افغان. یوې ښځې ویل خپل سپین ږیري مېړه نه پوښتنه وکړه چې سړی په دې ځواني او زړبودي کې د په ځان کې څه فرق محسوس کړه. سپین ږیري ورته ویل چې ښځې په ځواني کې به چې په ویښتانو کې ګوتې راوولې پوتین به مې نیغ درته ودرېد، اوس مې چې په پوتین ګوتې راوویې له ډاره مې ویښتان نیغ نیغ درته ودرېږي. ښه مې یاد دی په 2001 کال کې طالبان په دومره ډار کې وو که چې پوتین ته ګوتې ورولې وای له ډاره یې ویښتان نیغ نیغ درېدل. خو په 2021 کې قضیه یا معادله معکوسه یا سرچپه سوله. الله پاک وایي وتلک الایام نداولها بین الناس. دغه ورځې دي وایي چې موږ د خلکو ترمنځ اړو راړو. خو تکړه هغه څوک ده چې هغه د خپل قدرت په اوج کې په چا باندې ظلمونه کوي. که هر چا د خپل قدرت په اوج کې ظلم وکړو ورپسې ګورئ الله پاک قدرت هم ترې اخلي او تباه کوي هم ذلیل کوي هم. هغه فارسي کې متل دی وایي کرده مې ګرده چې څه دې کړي هغه بېرته په تا باندې راتاویږي. نو دغه د تکبیر اوازونه اوس انشاءالله حتما تغییر راولي او دغه د ډار فضا به ماتیږي، دغه د ویرې فضا به تر اخره پورې حاکمه نه وي. والسلام.